داسې وخت کې دا کم کسان چې عمرو حجونه تللي د پته سړي سخته تادي چې لږ یو ملګری هم لیټ کېږي که نه 15 منټه قار وله ورځي او ګاډی لیټ شو دا لیټ شو خو د نبي علیه السلام دې ښایسته اخلاقو ته وګوره. عایشه رضی الله عنها ورته فرمایي ای د الله نبي ګوره دا نورې بیبیانې به 2 اجرونه وړي او مې عمره وکړه او مې حج وکړه زه به یو اجر وړم صرف حج عمره مې ونه کړله نو ما له اجازت نه راکوئ چې زه لږه دا عمره وکړم. د الله نبي ورته وفرم بالکل لاړه شه. نو د هغې ورور عبدالرحمن بن ابي بکر رضی الله عنهما هغې راوغوښته د نبي علیه السلام اوښیو ویل لکه دا خور دې د ځان سره بوزه او لاړ شئ تنعیم ته. تنعیم دا اوس چې ورته مسجد عایشه وایي کوم کسان چې عمرو حجونه تللي ته پته ده د حرم نه ورته اوس فري ګاډي مځي راځي. وګوره دغه ځای نه عمرې کول دا زموږ خلک ډېرې عمرې کلته ځي او بس وایي 10 عمرې مې وکړه 15 مې وکړه 10 مې وکړه دا د داسې ښځو دپاره ده. ته خو سړی ته باندې خو بیماري نه راځي دا ځای نه عمرې کول دا دغه شانته زنانو دپاره ده چې بیماري پرې راغله عمره ترې پاتې ده نو چې دا اوس هغه مدینې میقات له ځي یا هغه د طایف میقات له ځي نو ګرانه ده زنانه ذات دی غریب. نو شریعت دلته هم زنانه سره د اساني کړې ده چې د دې تنعیم نه ورته وایي زه خیر دی ته احرام وتړه او زه لاړه شه عمره وکړه. نو چېرته په حدیث کې داسې نه دي ثابت چې عبدالرحمن دا ویلي دی ورورې چې ما ته هم پکې چانس میلاو شه راځه زه به هم ورسره عمره وکړم. موږ ته خو داسې دلیل نه دی معلوم او دا زما بیان خو نشر کېږي کوم عالم ته معلوم وي ما ته دلیل وښیي ورورې دا چانس نه دی والی چې راشه چانس دی نه دا صرف د دغه معذورو زنانو ځای دی عذر والا زنانو دپاره یو شریعت اساني ویلې ده. نو د دغه ځای نه عایشه رضی الله عنها حرام وتړلو او راغه عمرې وکړله او بیا نبي علیه السلام ورته وفرمایل موږ به دې لاره به روان یو په قلار ځو تاسو هم راپسې راځئ بس په لاره باندې بیا ورسره میلاو شو بیا لاړه سفر شروع شو.